د افغانستان اسلامي امارت لسګونه بې اسناده پاکستانۍ لارۍ له یو ضمانت وروسته خوشي کړي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت لسګونه بې اسنادو پاکستاني لارۍ او بار وړونکي موټر د ضمانت تر اخیستو وروسته هغه هیواد ته ورګرځولي دي. د ننګرهار ترانسپورت ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یادې موټر یې د څو ورځني کمپاین په ترڅ کې نیولي وو. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې تر دې وروسته د نورو هیوادونو بې اسنادو موټرو ته د افغانستان خاورې ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او که له اجازې پرته دغه ډول موټر افغانستان خاورې ته ننوځي نو ضبط به شي. د ننګرهار د ترانسپورت ریاست ویلي چې پخوا به د پاکستان بې اسنادو بار وړونکي موټر تر کابله پورې تلل، خو تر دې وروسته یوازې د اسنادو د لرلو په صورت کې تر جلال آباد پورې د تګ اجازه ورکول کیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.